السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې مور پلار مې حج ته تلل، احرامونه یې وتړل، نو هغه بیا حکومت یوړل مدینې منورې ته. نو د دې ډېر وخت کېږي، د دې ډېره سودا هم په بنده ده. اوس یې دا مسله راپورته کړله، خو باید هلته حل سوی وای. محترمه یو چا چې احرام وتړي، بیا تر هغه وخته په احرام کې دی، تر څه وخت چې هغه که حج احرام وي که د عمرې احرام وي، چې افعال د عمرې یا د حج نه یې ادا کړی. نو دا چې احرام غورځولی دی، د احرام څخه وتلي دي، عمره یې فاسده کړې ده، نو پر دې باندې قضا د عمرې ده او دم یې پر سته، پسه په حلالۍ دواړه. او دا چې دی د مدینې منورې څخه بله عمره اخیستې ده، هغه بیا په ځای کې د قضا ودرېږي او دم یې پر ذمه باندې پاتې دي. دم یې د جنایت هغه به بیا حلالوي. البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق، صفحة 394. الباب الثامن في الجنايات وكفارتها. الفصل الخامس الجماع ودواعيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.